اته سبا هسپتال جوړ کړي د اعتراض کوونکو په مخ باندې به بیا څه شی پاتې شي. ویلي وزیر صاحب ویل چې ما ول ځمکه ورکوله او وای نه غېستله. نو ګوره اته څه لیونې چې د عوامو پیسې راواخلي په سرکار باندې ولګوي، بلکې نه سرکار به راځي د عوامو په ځمکه باندې به پیسې لګوي. اوس سرکار دې ته کېناستو چې راشه زما په ځمکه باندې پیسې ولګوه د عوامو. دا څنګه کېدلی شي؟ دا ستا نه عقل مني نه نقل مني. نه حکومت به راځي ما سره به د عوامو په ځمکه باندې مرسته کوي او هغه ځای به راسره جوړوي. داسې نه چې زه د عوامو پیسې راواخلم او د حکومت په ځای باندې ولګوم. ګوره یو مسجد نه دی، جومات چې په هغې کې د الله بندګي کړي، که دا هم سړی په پردۍ ځمکه باندې جوړ کړي، سبا ورته وایي ځه دلته کې ستا نور کار نشته دی، ځکه ځمکه پردۍ ده. په هر ځای کې دې ملامتوي. دې وجې نه پردۍ ځای کې به مسجد هم نه جوړوي، پاتې له هسپتال خو لرې خبره ده. او دا واقعي خبره ده. بیا تا سره څوک د هسپتال دپاره مرستې نه کوي چې تا خو د عوامو پیسې یوړلې او د حکومت په ځای باندې دې ولګولې. او دا کار یوازې د اتا په وس کې نه دی، ځکه چې دا ډېر های لیول کار دی او نه دا یو ورکوټې غوندې کور دی چې راشه 2-3 میاشتو کې راتاو که، بلکې دا یو غټ هسپتال دی. نو د غټ هسپتال لپاره تجربهناک خلک پکار دي چې هغه شانتې سیسټم برابر کړي څنګه چې هسپتال یو بیا د ملک په سطحه باندې دی، د ورکوټې نه دی. کنی وزیر صاحب د خپله نه شي، غټ حکومت ورسره دی، یو هسپتال دی دغه شانتې جوړ کړي که نه، نه یې شي کولی. ورله پته ده سره دی چې غټ حکومت ورسره دی.